الله رب العالمین باندې اعتراض د ډایرک او دا څنګه اعتراض دی چې الله په کوئی دا انسان ما په خولي شکل کې پیدا کړو ته خر سره د روزه اخیرنۍ اشاره ده. الحمدلله مونږ ټول مسلمانان مونږ کچرته جمعه ته نو ځولته هم غیبت سو کوئی عمران خان دسي سو کوئی مولانا عبدالرحمن دسي لکه سو پیپل پارټي سو نیشنل پارټي سو جو سو بل سو جماعت اسلامي سو جماعت علما سو پاکستان مسلم لیگ نون او د بل مشر تصویر رالی یار پاکستان دی او مشر تصویر رالی او هغه چې کم دینو په خر سره لګي یا سپی سره لګي یا بت خنجر سره لګي کنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورستا مرګره سليمان سالار مرګره په خپل پیج او چینل کې تر کلم یو وړو کې غونته کې ویډیو پیغام در کوم پر سایت به تاسو ته تصویران خاري او نن چې زکه ویډیو جوړو ما ډېر سبق آموز ویډیو دا ډېر د عبرت نه ډکه ویډیو دا خاص کر د هغه ملګرو لپاره چې هغه غیبت کوي. لکه نبی رسول الله فرمایي وی الغیبت اشد من الزنا. غیبت چې کوم د زنا نه چې کوم د ډېر زیاته ګناه لري ډېر زیات ګناهګار شیز دی او د ګناهونو یو جر لده. سیده مطلب که یو سړی کې یو کار یو سړی وي به د سړی کې دا کار شي که به سړی کې دا کار وي لکه هغه حقیقت کې کار کوي نو بیا چې کوم دی غیبت دی او کار پکې نه وي نو بیا بهتان لګول دي لکه پاغه دي تهمت ولګو. صحیح شو. کار پکې وي زیاته دی وکړو کو پکې نه وي نو پاغه دي الزام ولګو په اورور مسلمان باندې. صحیح شو. نو لکه مطلب او هر هغه خبره غیبت دی چې مطلب دار چې پاغه سړی په مخامخ ته پاغه پس خبرو کې خو پکېږي. صحیح شو. نو د روزه اخیرنۍ اشاره ده. الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو خاص کر په پاکستان کې چې کوم خلک اوسېږي ټول مسلمانان دي چرته عام خاص خلک به پاغه کې غیر مسلم وي او نور چې کوم دي ټول مسلمانان دي او الحمدلله مونږ په دې خبره فخر کوو. مونږ پښتانه چې مونږ روزي نه شو غیبت چې کوم دي شروع د ملګرو چې څوک مونږ کچرته جمعه ته نو ځولته هم غیبت سو کوئی عمران خان دسي سو کوئی مولانا عبدالرحمن دسي لکه سو پیپل پارټي سو نیشنل پارټي سو جو سو بل سو جماعت اسلامي سو جماعت علما سو پاکستان مسلم لیگ نون هر یو مشر به خبرې کیږي کنه. دا چې کوم دي زمونږ د ګناہوں وجه موږ استغفار نه غواړو او دغه شان چې کوم دي نو بیا په موږ باندې داسې مشران راشي چې هغه مطلب ګرانی ارزانی راشي پاغي باندې بیا موږ تنګ یو پاغي به خبرې کوو. بل هغه مسلمانان رونه چې ځان ته مسلمان ویل الله رب العالمین فرمایي انسان چې کوم د ادمه په ډېر خولي شکل کې پیدا کړي لکه مطلب هغه الله رب ذوالجلال اسنه یاد کړي یا بل یو زناور نه یاد کړي یا مطلب پیره هم نه دی چې الله رب العالمین که په قران کې ویلي دي د انسان د خاص او د حسن صفت رب ذوالجلال کم کړي دي دای صرف او صرف د انسان کړي دي چې انسان ما په احسن په ښه شکل کې پیدا کړی دی. هغه ښه شکل موږ راوالو او موږ مطلب پاغې نه یو اس جوړ کو او دا اس پسې د هغه مخ ولګو لکه مطلب زه به دا خبر نو بالکل موږ د چا تصویر مطلب شکل راوالو هغه د خر سره ملاو کو د چا هغه د اس سره د چا هغه د سپي سره هغه ملګري مطلب چې چرته با هغه د لکه مطلب پی ټی آی کې کوم ملګری هغه بچرته عمران خان لیدل هم نه داسې ملګری به هم پکې وي یا مطلب جماعت علما والے هغه با مولانا عبدالرحمن سے ملاقات نشي یا نیشنل پارټي والا چې هغه به امیر حیدر خان هوتی لیدل نه وي یا مطلب جماعت اسلامي والا چې سراج الحق صاحب به نه لیدل او موږ دا خبره نه کوو لکه مطلب که سړی پنجابی دی هم مسلمان دی که سړی سندی دی هم مسلمان دی که سړی پښتون دی هغه هم مسلمان دی که سړی بلوچ دی هم مسلمان دی. صحیح شو. نو هغه ملګري چې مطلب سیاست صرف وای چې راځه مطلب پلانکای پارټي والے ما او د بل مشر تصویر رالی یار پاکستان دی او مشر تصویر رالی او هغه چې کم دینو په خر سره لګي یا سپی سره لګي یا بت خنجر سره لګي کنه. نو دا کس زماره ذهن مطابق چې کم دی نو ماته مسلمان لکه مطلب دی مسلمان خو مسلمانانو کردار ونه کو ځکه چې الله رب العالمین باندې اعتراض د ډایرک او دا څنګه اعتراض دی چې الله په کوئی دا انسان ما په خولي شکل کې پیدا کړو ته خر سره چې کوم دی هغه سر ولګي چې الله د سر چې کوم دی دا دغه شند انسان په کارو خو نه نور خر په کارو نو په الله باندې اعتراض دی د الله په پیغمبر باندې اعتراض دی الله په قران باندې اعتراض دی. کدا خبر تاسو ما سم نه یو کنه معنی سید تاسو به لار شي علماء نه تاسو کوي خو
چې کوم دی نو دا ویډیو سره ملګرو سره مخکې د ثواب په نیت باندې شیر هم کوي او دغه شان خبرونه لکه مطلب پرهیز وکړي چې یو خو په زنا کې راځي او بل په روژه کې چې کوم دی د روژې میاشت هم ده لکه مطلب که تاسو ته یو مونځ په 70 میلاویږي نو یو زنا هم په 70 لکه مطلب چې یو شیز پیدا ډېری نو د هغې به نقصان هم ډېري نو موږ له څه پکار شو چې مطلب زه مطلب د مولانا عبدالرحمن صاحب تصویر راوالم یا شهباز شریف نواز شریف تصویر راوالم یا چې کوم دی بلاول تصویر راوالم او په هغې پسې مطلب خر ولګوم یا سپی ولګوم یا پسې غلط کمنټس وکړم صحیح شو زما دا به دې څه میلاو شي لکه او د هغه به زه وکړم څه چې زه په دې چا څه کولی نه شم نو څه ضرورت شو مطلب چې خپل دین ته خپل مذهب ته خپل اسلام ته نقصان رسو په تصویر کې الریډي ګناه ده په ویډیو کې الریډي ګناه ده خو مطلب که یو خر ته تا جوړ کړو یو سپی ته تا جوړ کړو نو هغې کې به ډېره زیاته دغه نو ګناهي نو بالکل ملګرو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې یو ځل بیا مخکې ملګرو سره شیر کړئ هغه ملګرو سره چې کوم ملګرو ته پته نه وي او بالکل د کمنټس چې کوم دی کمنټس به خامخا کوئ چې یار مطلب دا ګناه چا نه ده کړې په روژه کې چې کوم دی مطلب یا په روژه کې یا مطلب خاص کر د عمران خان چې د وزیر اعظم نه دغه شوی دی نو په دې ټیم کې مطلب دا ګناه چا نه ده کړې چې یا جومات ته یو سړی ننوتی دی او هغه وایي چې او زه مطلب ما دا ګناه نه ده کړې چې ما غیبت نه دی کړی یا په جومات کې یا بهر او خاص کر د روژې میاشت تېره شوه نو چې کومو ملګرو کړي هم وي نو هغې چې کوم دی استغفار د الله پاک چې کوم دی د توبې دروازې کولاو دي بالکل او قرآن آیات د امانن د جمعې پر د مولانا صاحب نو اورېدل چې یو کس و هغې چې کوم دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تره د هغه کلیجیانې هغه سینې هغه سترګې هغه غوږونه چکولي وو او چکونه یې ترې لګولي وو او چې کله حضور صلی الله علیه وسلم نه خط راولېږو چې ما ته به الله ګناهونه معاف کړي بالکل بیا چې کوم دی آیاتونه رالو او الله رب العالمین ورته ویل چې لکه مطلب زما څومره ګناهګاري بندګانې ګناهګاري هغې دپاره چې کوم دی زما له طرفه د معافۍ اعلان دی زار سړي ته معافي کوم خو چې هغه ګناه نه توبه وباسي نو بالکل ملګرو دغه شان توبه به وباسو او کمنټس به هم کوو نو دا ټایم ماله راکړه اجازت چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله فلی امان پاکستان زنده باد